په غزني ولایت کې د ملت د یووالي، د اسلامي نظام بقا او د خلکو د هوساینې تر عنوان لاندې ولایتي جرګه ترسره شوه. په دغه جرګه کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت لوړپوړو چارواکو، د غزني ځایي مسؤلینو، علماو، سپین ږیرو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت مسؤلینو وویل چې د جرګې موخه د قومونو یووالی، د بدعتونو او انساني قاچاق مخنیوی او د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا ده. اسلام لپاره یو موټی به کېږو او موږ به د اسلام په ننګ باندې غیرت کوو. هېڅ توپیر په مابین زموږ کې نشته. عزیزانو، نه قومي تعصب شته، الحمدلله، نه سمتي تعصب شته، نه لساني شته، نه نژادي شته، نه حزبي شته ده، نه ډلې ټپلې دلته سم نه زورواکي شته ده. الحمدلله نن یو واحد قیادت ده. د یو واحد قیادت تر سوري لاندې ټول مسلمانان زندگی کوي. قومي مشرانو او دیني عالمانو د امنیت او عدالت د ټینګښت ستاینه وکړه او د ملي یووالي پر ساتلو یې ټینګار وکړ. دوی ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارت ترڅنګ ولاړ دي. راځئ دا نظام لکه څنګه چې دوی د اتفاق د اتحاد لپاره کار کوي، چې نن دلته په ژبو منوي شي، په سمت منوي شي، په قومونو منوي شي، تاجک، پښتون، ازبک، هزاره ټول راټولوي، ټول راغواړي، ټول په یوه ټغر کېنوي. راځئ دغې ته موږ تاسو هم لاس راورکړو. بیاییم خودمون به همدیگر بنشینیم، سرنوشت خودمون را به دست خودمون بگیریم که خدای متعال هم میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. از حجاز و چین و ایرانی ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، از هر کجایی که هستیم، اگر تاجیک مسلمان افغانستان هستیم. بیا هم د امارت اسلامي شاته ځوانان، سپینګري، علما، متدین، شیوخ ټول شاته ولاړ یو، په سر او مال باندې پشتیباني کوو. د مسؤلینو په وینا دا ډول جرګې هر کال په مختلفو ولایتونو کې د قومونو د یووالي او د ناوړو دودونو د مخنیوي په پار ترسره کیږي.